دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد خپلو جنګیالیو ته ویلي که وظیفې غفلت مو وکړ زنداني به شئ او له وظیفې به وشړل شئ. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له یو سیمینار څخه د خپلو جنګیالیو د مفتشینو د فراغت مراسمو ته ویلي که چیرې مو اداري فساد وکړ یا مو په دندو کې غفلت وکړ نو رتبې به مو ښکته شي، زندان ته به واچول شي او له دندې څخه به وشړل شي. نوموړي زیاته کړه دفاع وزارت د سرمفتشیت بنسټ رهبر ټول راپورونه په دقت ګوري او ارزوي او د هغو په رڼا کې د ټولو منصبینو په اړه تصمیم نیول کیږي. که هر چا اداري او مالي فساد وکړ یا په دندو کې غفلت وکړ نو رتبه به یې ښکته شي، بندي یا هم له دندو به ګوښه شي. هغه دنده چې تاسو ته سپارل کیږي په هغو معیارونو ترسره کړئ چې تاسو ته ویل کیږي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.